شاهي بانډا د ټیپ باندې سره نږدې یو ښایسته ځای دی چې د شنو غرونو یخو چینو او فطرتي ښکلا نه ډک دی. دا ځای اکثر د هغو کسانو خوښیږي چې طبیعت، خاموشي او غرنیز ماحول سره مینه لري. نو راځئ چې ورته خپل سفر وکړو. ماشاءالله ډېره ښکلې او ښایسته نظاره ده. خلک یې ډېر مهمان نواز خلک دی. خلک یې راشي او بیا ورته شکل ضرور وایي. دا ټیپ بانډه کوم دی چې اوس ناست یم دا ټیپ بانډه ده. وړوکې وبهیږي دې په پای کې ناست یم روان وم چای بانډې ته. دا ملګری مې یار د ویډیو راله وکړه او اوس هم چای بانډې ته خو راشي او ترې ورته چکر ووایي. هو دلته کې کچرا وغیره مه جوړوئ باقي دا چې چکر ووایي ډېر ښکلې ښایسته نظاره ده. تاسو وګورئ ملګرو د غرب د پاسه په دې وخت کې یو غټ ګلیشیر پروت دی. تاسو زوم کومه دا وګورئ دا ګلیشیر دی په دې وخت کې. خو دلته کې چې کم خلک تاسو ورته وایي فهیم ورته وایي دوی ورته فهیم وایي دي. په دې وخت کې ما خپل سفر شروع کړو د شاهي بانډې په لوري باندې کوم چې د ټیپ باندې نه ورته یو نیمه ګنټه ټریک دی. نو راځئ زموږ سره وګورئ تاسو کتلی شئ دا ځان چې کوم ښکاري دا ټیپ بانډه ده او دې ځان زما ټریک سټارټ دی. هغه غر چې ښکاري دا غر خواته پر ځمه 40 منټ سفر مې وکړو او ځان مې دې ځای ته راورسو. دغه لږ ځای راته پاتې دی زه شاهي بانډې ته ورسمه. تاسو کتلی شئ چې د وطن څومره ښکلي او ښایسته نظارې دي. سلام علیکم ماما څنګه خیر دی؟ یو نیمه ګنټه سفر مې وکړو او تاسو کتلی شئ د لا ټیپ باندې نه او راورسېدم شاهي باندې ته. دا شاهي بانډه ده. دا کوم ملګري چې ښکاري د دوی نه لږه غوا ورکه شوې ده ډېرې غوا پسې راغلي دي. تاسو دلته کور دی که نه؟ دا ماشومان چې کوم دي دا دلته کې دوی کور دی. نو اوس مخکې ځو د شاهي باندې ښکلې او ښایسته نظارې ستاسو سره شریک کړو. که تاسو وګورئ د غرونو په سرونو باندې ورېځې هم راکوز شوي دي. د غرونو سرونو سره خبرې کوي او لاندې طرف ته را روانې دي. مخکې ځو او مخکې تاسو ته نظاره ښیو. تاسو وګورئ ملګرو د ټیپ باندې څومره ښکلې او ښایسته نظارې ښکاري. دا زه دا وخت کې ولاړ یم په شاهي بانډه کې. تاسو شاهي باندې نظارې هم شریکې کړو. ماشاءالله د غرونو سرونو ته وګورئ ورېځې راکوز شوي دي. د غرونو سرونو سره خبرې کوي او دا ماشومان دي ګلالي ماشومان دلته کې دي خو پښتو باندې نه پوهېږي. هغوی پکې پوهېږي او دا زموږ نور وروڼه دي دلته کې راغلي د غوا پسې ګرځي. څنګه چې زموږ نه په کلي کې غوا ورکه شوي ورځو ورځو ګرځو. دا سویدین نه غوا ورکه شوي 15مه ورځ ده او د غوا پسې ګرځي. تاسو وګورئ ملګرو زه دې وخت کې موجود یم په شاهي بانډه کې کومه چې د ټیپ باندې نه یو نوي ګنټې په سفر باندې ده. ډېره ښکلې او ښایسته بانډه ده. راشئ چکر ورته ضرور ووایئ. تاسو وګورئ ما پې بیکګراونډ باندې زړه ګلونه شوي دي او ډېره ښکلې او ښایسته نظاره ورکوي. دا وګورئ که نه دا وړه وړه پټي دي او په دې پټو کې ځان ساګونه کرلي دي. څومره ښکلې او ښایسته نظاره ښکاري. خلک ډېر ضرورت چې بس راشي دې ځای نه ساګ وشو کوي او ټوکې کوي.